د آهنګ پښتو ادبي جرګې یارانو سلامونه مینه او احترامات. موږ سره نن په خصوصي نشست کې محترم فیض ګدون صاحب په جرګه کې په مرکه کې ملمه دی. هغوی نه به د هغې لنډه پیژنګلو د هغې د پښتو د شاعرۍ او د پښتو د ادب د نورو هلو ځلو په باب باندې پوښتنې کوو او زمونږ د حجرې نور ملګري که موږ سره آنلاین نو هغوی هم خپل سوال را لېږلی شي او هغه به د فیض ګدون صاحب نه د هغې تپوسونه کوو. فیض ګدون صاحب د څه تعارف او تعریف محتاج نه دی. په اسلام آباد هوایي ډګر کې نوکري کوي. ډېر ښه شاعر، ډېر ښه ادیب زمونږ سره نن مېلمه دی. نو زه د آهنګ پښتو ادبي د جرګې په حجره کې خپل درون او خوږ مېلمه شاعر ادیب فیض ګدون صاحب ته ښه چارې وایم. السلام علیکم فیض ګدون صاحب. وعلیکم السلام ګران وروره، بخښنه غواړم جواب لږ ایثار شو. زه د ګدون سیمې په صوابۍ کې یو غرایزه سیمه ده چې ټول ګدون قوم پکې آباد دی، د هغې سره زما تعلق دی او تقریبا د 150 کالو نه دلته اسلام آباد کې د روزګار په سلسله کې یم په اوورسیز پاکستانیز فاونډیشن کې چې د سمندر پورې پاکستانیانو لپاره یوه د خیر ښېګړې اداره ده، په هغې کې نوکري کوم. هم په دغه سلسله کې زما چې کوم دې وخت کې وظیفه ده هغه په اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر کې ده او هغه مې ځان ته په خپله خوښه کړې ده چې د پښتنو خدمت پکې کولی شم او د هغوی سره پکې مرسته کولی شم، هغوی ته لاره ښودلی شم، ټولو خلکو ته ښودلی شم او هغوی ته ښایم. خو زموږ پښتانه ډېر ځپلې قوم دی، ساده خلک دی. نو دغه ځای مې ځان له پخپله د نوکرۍ خوښ کړی دی. بقایا چې د شعر و ادب په باب له دا خبره ده چې د ډېر وړوکوالي نه زما د شعر و شاعرۍ سره شوق او له هغه وخت نه لیکل ما داسې پښتو کې کیټي بیټي لیکلې. نو اوس په دغه باب لکه تاسو څه تپوسونه کوئ نو ډېره مننه محترم فیض ګدون صاحب. یقینا چې د صوابۍ هغه خاوره ده چې وخت په وخت درنې سټې د پښتو ادب لمنې ته ورکړي دي چې په هغې کې که زه نومونه اخلم نو ډېر زیات نومونه دي او د پښتو دپاره یې ډېر زیات کار هم کړی دی. تاسو زمونږ د آهنګ ملګرو ته لنډه پیژنګلو خو وکړله. اوس تاسو نه دا پوښتنه ده فیض ګدون صاحب چې په دې خپل وخت کې د ډېر وخت نه چې تاسو شاعري کوئ او د ادب سره ستاسو علاقه ده، نو یقینا چې تاسو به په دغه وخت کې مختلفو ټولنو سره هم اړیکې ساتلې وي او په چېرته تاسو خپله ټولنه هم شته او کشتنو هغې څه نوم دی او آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه داسې څه نظمونه، غزل یا نور داسې څه د ادب په حواله باندې څه کتاب چاپ کړی دی؟ ګرانه وروره، که د ادب سره د علاقې په باب له خبره وکړم نو زما والد صاحب ډېر زیات د پښتو ادب سره ډېره مینه وه او په خپله شاعر یا لیکوال نه و. هغه ډېر د پښتو کتابونه را جمع کړي وو نو چې موږ واړه وو د هغه وخت نه د پښتو د ادب کتابونه، د لویو ادیبانو کتابونه او د هغې سره زما دا به موږ لوستل. دې سره زما والد صاحب د شاعرانو ادیبانو ډېر قدردان و
نو په هغه وخت کې به دا زیات شاعران لیکوال زمونږ کلي ته راتلل. زما پلار سره به یقینا چې لس شپې به یې وکړې زمونږ په دیره کې، او هغه به ډېر خوشحاله او دی به ورته غزلې شعرونه زمونږ د ثوابۍ شاعرانه ولي حیدر جوشي خو به لکه ډېر راته، او هغه به ډېر زمونږ کلي کې زما پلار سره ډېرې ډېرې شپې کولې. دې سره زمونږ د ثوابۍ نور شاعرانو یونس تنها او نواب شاه کسکرو او د کلابټ یو حضرت جمال استاد او داسې ګڼ شاعران به هر وخت زمونږ ډېره کې وو. نو هغه ماشوموالي نه انسپایریشن وشي. څه زما د مور طرف نه چې کوم زما نیا وه هغې او زمونږ په هغې په خاندان کې نورې هم داسې کلبدي شاعري ده، زنانه هم کوي نارینه هم کوي. او زما د نیا طرف نه هم دغه ماته یو راغلی دی، یو جینز راغلی دی. نو دغه څیز هم موجود و. مور مې هم هغه وخت د پښتو کتابونه لوستي شو، نو ما ته د پښتو د کتابونو نه کیسې کولې په وړوکوالي. دا ټول څیزونه چې راغونډ شو نو زمونږ ذهن ادب ته که ما لاړه، او شاعري خو ما ډېر وړوکوالي نه تاسو ته چې ما څنګه ویې کړې وه، په هغه وخت هغې ته زه کیتي بیتي به ما ویل. وروستو زما چې اسلام آباد ته زه رالم په کال 1990 کې، نو دلته بیا زما لومړی ملاقات د میمرو شفق صاحب سره وشو. بیا د هغه په کور 255 A دی، هغې ته ویې 255 A 255 A ډېر مشهور کوارټر و. هغې کې به هر وخت لوی لوی شاعران لیکوال راغونډ وو، موږ به هم ورسره ناست وو. نو دغه څیز هغه د باټ کار ورکه او هغه چاړۍ تېره کړه. نو دې طرف ته بیا زما شوق ډېر شي لیکلو طرف. دې سره اوس چې کوم تاسو د ادبي ټولنو باره کې خبره وکړه، نو په پښتو ادبي سوسایټي کې د ډېره موده د مجلس عمل ممبر هم پاتې یم او د دغه سوسایټۍ سیکرټري جنرل هم پاتې یم. او بیا یو بل تنظیم دلته موږ جوړ کړ، قامي لیکوال ملګري. نو هغه خو دومره ډېر فعال نه دی. میمرو شفق صاحب د هغې چیرمین دی او دی سیکرټري جنرل دی، او نوره زمونږ ډېر ملګري دي خو ډېر فعال نه یو. او دې سره د کتاب یا داسې زما اوسه پورې داسې مواد نه دي چاپ شوي، نه په شاعرۍ کې نه په نثر کې. البته په رسالو میګزینونو میاشتیزو کې اخبارونو کې ډېر چاپ دي، کتابونو کې هم د خلکو چاپ دي، خو زما خپل کتاب نامه د اوسه پورې نه دی چاپ کړی شوی. محترم فیض ګدون صاحب، تاسو د میمرو شفق صاحب خبره کوم، یقینا چې هغه زمونږ د ډېر دروند او خوږ مشر دی او زمونږ ورسره د ریډیو د لوري هم یو کلک او پوخ تعلق دی، اوسه پورې هغه تعلق چلیږي. فیض ګدون صاحب، یو عام تاثر دا دی چې موږ اکثر وایو، هر څوک دغه خبره کوي چې د پښتو په ادب کې په نظم باندې ډېر زیات کار شوی دی، او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې زمونږ شاعر زمونږ ادیب نور وخت چې دی نو هغه نثر له ورکړي او په نثر کې کار وکړي، که هغه ډرامه ده، که هغه افسانه ده، که هغه تکل دی انشائیه ده، او که هغه نور داسې څه خبرې دي چې هغه په نثر کې موږ ته د هغې ضرورت دی. نو په دې باب له ستاسو څه نظر دی؟ تر څو پورې چې زمونږ د پښتو د نظم تعلق دی، نو دې په یو وخت کې ډېره وده وموندله، خاص کر په جبر په ماحول کې. زمونږ په یاداشت کې دننه دې ادب ډېره وده وموندله، د شعر او نظم، که هغه د سټیج او د جلسې او که د کتاب په شکل کې. هغه د هغه وخت ماحول نه چې کوم یو
د هغې هغه تاثر خور شنو نظم او شعر و شاعرۍ او ډېر لوی تیزي وموندله او چې بیا سوشل میډیا راله بیا خو ډېره زیاته شوه تاسو یې ګورئ موږ یې ګورو نو څنګه چې ستاسو خبره ده چې په نظم او په دغه باندې خو ډېر کار ومشو او بېشماره کتابونه هم پرې چاپ شو په موسیقۍ کې هم وویلې شوه خو زموږ نثر کې ډېر لا اوسه پورې کمی دی د دې وجې نه زموږ هغه د نثر کار چې دی که هغې وده ونه موندله مطلب دا دی چې داسې ډېر کم لیکونه منځ ته راځي چې هغه که موږ ویلی شو چې دا ډېر یو جامع لیکو داسې ډېر کم راځي سطحي لیکونه ډېر دي خو د کار لیکونه ډېر کم دي په دغه سلسله کې په نثر باندې د کار کولو دومره لوی ضرورت دی چې ما په خپل ځان هم دا لاګو کړه چې غزل او نظمونه خو د ډېرو لیکل په ډېرو مشاعرو کې دې واوره خو په نثر کار پکار دی ځکه نو ما اوس ته نثر یو کار ته ملا تړلې ده د یو کتاب اراده ده زما نو بس ځانه مې ابتدا کوم او په نثر د کار کولو ډېر زیات ضرورت دی خاص کر په تعمیري نثر باندې او لږ ورسره د حالاتو د دې پیچو هم په باره کې د لیک ضرورت دی ډېر زیات دا د دې وخت ضرورت دی فیض ګډون صاحب زمونږ حلیم صاحب زمونږ ملګری دی او ډېر کلک غړی دی او ډېر اکټیو غړی دی موږ سره په آهنګ پښتو ادبي جرګه کې ورسره په نورو جرګو کې هم دی د هغې د طرف نه یوه پوښتنه ده چې فیض ګډون صاحب چې دی نو هغوی مسافري هم کړې ده د هغې دا سوال دا جواب خو زه هم څه ناسه ورکولی شم چې مسافري چې دی هغه خو چې د صحابه سره تعلق لري او په اسلام آباد کې دی نو دې ته هم مسافري مونږ ویلی شو خو د هغې د دې مسافریانه به سمندر پورې مسافري مطلب وي نو یو خو به دغه جواب ورکوي او بله زما چې کومه یوه پوښتنه ده نو هغه دا ده چې موږ اکثر وایو چې زمونږ بې شمېره شاعران او ادیبان چې دي په دې کې بې شمېره داسې دي چې هغوی ادب برای ادب چې دی نو هغه شاعري کوي گو چې موږ له پکار ده چې ادب برای زندگی شاعري وکړو په دې هکله باندې دا ویل کېږي چې د اردو غزل چې دی نو هغه د ډېر مخکې نه ډېر په ارتقایي سفر باندې دی او هغې کې جدت زیات دی نو آیا زموږ په اوسني ادب کې کلاسیک ادب خو به زه نه یادوم په دې اوسني ادب کې چې کوم جدید زموږ شاعري ده نو آیا هغوی د دغه جدت دغه لوازمات پوره کوي ګرانه چې تر څو د مسافرۍ تعلق دی نو مسافري خو مې سمندر پورې هم کړې ده په برطانیه کې پاتې یم په سعودي عرب کې پاتې یم او نوکرۍ مزدورۍ مې کړي دي خو د سعودي عرب هغه خو یو علمي کار هم و نو د هغې نه ما ته ډېره فایده شوې ده د لیک په باره کې مکتب دارالسلام یوه د چاپ کمپني ده پبلشنګ کمپني هغې سره ما یو 3.5 کاله په ریاض کې تېر کړي دي په جړا احمد حلیم په خپله مسافر دی د سعودي عرب مسافري ډېره ګرانه ده خو وخت هم تېر کړی دی ورسره او زده کړه هم شوې ده او بله تاسو دا پوښتنه وکړه چې زمونږ په پښتو شاعرۍ کې د جدت په باره کې څومره پرمختګ شوی دی نو که زه دا ووایم چې ډېر کم شوی دی نو بې ځایه به ځکه ني چې زمونږ د شاعرانو او د لیکوالو چې څنګه د هغې دا دورونه تېر دي نو دا خو په یو څو حصو تقسیم دي
نو په هغه حساب چې ورته مونږ ګورو نو مونږ ډېر زیات مخکې قدمونه نه دي پورته کړي که په شعر کې ده که هغه په نثر کې ده او د هغې وجه د ټولو نه لویه چې ونه څنګه چې وختي تاسو ته ما ووایي چې همیشه د جبر حالات تیر شوي دي یا د جبر د حالاتو ترجمانی شوې ده او یا د جبر هغه حالات که پټو نو راښکاره کړي شوي او دا یو دور و او هغه څیز چې کوم دی خوا راغی بیا زمونږ په دې منطقه کې د حالاتو یو د جبر کیفیت جوړ کو نو د هغې وجې نه زمونږ د شاعرۍ او زمونږ د لیک رخ چې دی نو هغه زیات هغه مزاحمتي طرف ته لاړو او په منځ کې هغه اسلوب او اصناف منځ ته راکم شو کم چې د اردو یا د دې سیمې شعر ته کم لوازمات او کم څیزونه نوي نوي راله نو زمونږ سره یې کمې په دې وجه چې دوی د یو امن او د سکون په ماحول کې لیک کوو او یا یې کوي او مونږ یې نن هم د جبر په حالت کې لیکو نو د جبر په حالت کې خو چغې وي ویر وي سوري وي محترم فیض ګدون صاحب تاسو ډېر کره کره جوابونه کوئ او تاسو چې څنګه د سمندر پورې خبره وکړه چې په سعودي عرب کې هم تاسو پاتې شوي یې نو زمونږ د پښتو ادب ډېرې سټې دي چې هغه د سمندر پورې مزدورۍ خوارۍ کوي او هلته د پښتو ادب د پنګې د درنولو لپاره هم هلې ځلې کوي نو آیا تاسو دغه سمندر پورې چې کم ملګري دي او هغوی چې کومې ټولنې دي او هغوی د پښتو ادب دپاره کومې هلې ځلې کوي نو تاسو د هغې نه څومره مطمئن یې او آیا هغوی په دغه کار کې بریالي دي په دغه بابله به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې زه څومره ګورم نو چې د سمندر پورې نه څومره لیک دی په دواړو شکلو کې په نثر نظم دواړو کې نو هغه دې وخت کې د پاکستان د دننه یا د افغانستان د دننه نه هغه ډېر زیات دی او دا مخکې هم یو خبره ما یو انټرویو کې کړې وه چې زه په خپله په یو وخت کې چې کله ریاض کې وم نو یقینو لره چې په ټول غونډ ریاض ښار کې موږ صرف څلور شاعران داسې یو بل سره یو ځای شوي وو چې څه ټولنه نه وه څه جرګه نه وه خو موږ به یو بل سره ناست وو یو بل ته به خپل شعرونه وي یو زومه یو علیزر خان فکري و د بټګرام یو د کوټې خالد یوسفزی او یو عبدالصمد هغه هم د بټګرامو په څلور کسه به موږ ناست وو یو بل ته به مو خپل شعرونه اورول او چې چېرته غزل او نظم به مې ولیکلو ټکسي به مې کوه تلم به داسې پوزیشن و نن چې زه ګورم نو د سعودي عرب څه چې د دغه پوره منطقې تر د دوبۍ او تر اماراتو او تر قطر کویت د هر ملک نه داسې شاعري او داسې لیکونه را روان دي چې هغه ډېر زه یو ډېر ښه لیک او یو ډېر ښه شاعري ګڼم او په دې خوشحاله یم چې هلته کومې ادبي ټولنې دي نو هغه د دې ځای د پاکستان یا د افغانستان دننه د ادبي ټولنو نه زیاتې فعالې دي او ډېر کار کوي او زه ورله ډېر ډاډ ورکوم ډېر ښه شاعران یې پیدا کړو دوی مسافرۍ ډېر ښه شاعران او ډېر ښه لیکوالان را پیدا کړو محترم فیض ګدون صاحب تاسو نه به لږ وخت لږ ساعت به تاسو نه نور هم اخلو خو په دې وخت کې تاسو نه یو ډېر زیات مشکل سوال کوم چې
یا خو مشکل دی او یا دغه سوال زما لپاره کمانه څوک وکړي نو زما لپاره ډېر زیات مشکل دی چې په دې ننني وخت کې چې زمونږ شاعران ملګري دي هغوی د شعر و ادب سره تعلق لري علاقه لري او لیکل کوي نو آیا داسې کم ملګري چې د هغوی تاسو کتاب ګورئ یا تاسو په فیسبوک باندې هم اکثر زه وینم او حاضر یې چې د هغوی شاعري چې ده نو هغه په رساله ده او که هغه په سوشل میډیا باندې ده او یا هغه د موسیقۍ په ډګر باندې ده یا په کتابي شکل کې ده نو آیا داسې څوک ملګري شاعران زما مقصد دا دی چې شته دی چې تاسو د هغوی شعر ته د ننني دور سره ریلیټډ او د هغې سره مساوي او په دغه سوچ او په دغه پیغام کې شاعري کوي نو آیا داسې څوک ملګری شته چې هغې د شعر نه که هغه غزل دی او که هغه نظم دی چې تاسو ته متاثره وي ګرانه دا فیصله خو ډېره ګرانه ده څنګه چې تاسو ووایئ چې که زما نه څوک تپوس وکړي نو ماته ګرانه ده دغه شان ماته هم ګرانه ده او دا به ووایم چې ډېر نومونه دي کم به اخلم وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولی مې تنګه زه به کم ټولومه نو دا نشو ویلی دا ګرانه ده خو زمونږ په دې نوي ځوانانو هلکانو کې دا 20 کلن 22 کلن په دې ځوانانو کې کله کله زه ډېر یو داسې څیز زما مخې ته راشي چې زه هغې نه ډېر متاثره شم او یو ډېر عجیبه خیال یې منځ ته راوړي زمونږ په دې ګډون کې بره د غرونو یو ځوان شاعر دی د هغه یو شعر به زه تاسو ته ووایم هغه وایي مینه کوم ورور به راله څه وکړي او مړه به مې کړي نور به راله څه وکړي داسې قسم دا خو مې د مثال په توګه تاسو ته ووایي یو د دې زمونږ د بټګرام صایمه بیبي ده د هغې بعضې شعرونو کې ډېره بې ساختګي وي زه د هغې نه ډېر متاثر شم د هغې په دې روژه کې یو غزلو لیکلی و د هغې یو شعر هغه ډېر زما خوښ شه تاسو ته یې اورم چې وایي سات په کټوري کې د شبلو ګیلاس او نن خو بې تاوانه روژه ماته کړه نو دا قسم شعرونه زه د دې نوي ځوانانو په شاعرۍ کې ډېر وینم او چې کوم موږ ورته نوي ځوانان نشو ویلی لا ځوانان دي لا 40 کلن دي یا لاندې باندې دي د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر څیزونه متاثر کړي نو دا فیصله خو ګرانه ده نو یارانو زمونږ د فیض ګدون صاحب سره د خوند رنګ ګپ او شپې په حجره کې روانې دي او د پښتو ادب په باب له هغوی سره مشغولېږو او هغوی سره خبرې کوو فیض ګدون صاحب زمونږ یو ملګری دی قادر ننګیار صاحب هغوی یو سوال کوي خو څه ډېر عجیبه شان سوال دی هغوی چې یو شاعر څنګه کولی شي چې ښه شعر ولیکي دا د هغوی خپل سوال دی او زمونږ د جرګې سرپرست اعلی صاحب فضل مومن صاحب چا چې تقریبا 30-35 کاله په سعودي عرب کې تېر کړل او اوس په خپل وطن دی خپل وطن ته پېښور ته راغلی دی هغوی هم تاسو ته سلامونه هم وایي او د هغوی د طرف نه یو دا سوال دی چې فیض ګدون صاحب نه دې دا تپوس وکړی شي چې تاسو نه پس ستاسو په خاندان کې ستاسو په رشته کې ستاسو ورور یا تربور یا زوی چې دی نو هغوی هم د دې ادب سره ریلیټډ دي او تعلق ورسره ساتي او که نه ساتي د قادر ننګیال د سوال په باره کې به دا خبره وکړم چې ښه شعر لیکل او یا شعر لیکل دا
د وس خبره نه شاعري پخپل کیږي ښه شعر راتلل بد شعر راتلل چې الهامي کیفیت ته پرېښودی شي نو ښه شعر به راځي او ښه شاعري به کېږي او که کله یو شاعر قلم کاغذ راوالي او هغه سوچونه او فکرونه کوي او ردیف او قافیې برابروي او الفاظ را جمع کوي نو هغه ښه شعر نشي کېدی ښه شعر هغه دی چې هغه په تا باندې د بره نه رانازل شي شعر نزول کې چې ولیکلی شي او چې نه یو سړی دا کوشش وکړي چې زه ښه شعر لیکم نو هغه که په اردو کې توپبندي وي هغه لفاظي شي بس د الفاظو ذخیره شي ښه شعر په انسان د بره نه رانازلي دا د لاندې نه ډېر ګران کار او فضل مومن صاحب په زمونږ یو ډېر محترم او ډېر دون شخصیت دی او د یو ښه شاعر او لیکوال سره سره هغه یو ډېر ښه پښتون او یو سپېڅلی ځوان دی زه ورته سلامونه وایم او د هغې د سوال په جواب کې به دا ووایم چې زما زوی اسد ګډونه هغه هم شاعري کوي او هم مصور دی انځورګر دی او د لیک په باره کې پکې نور کوالټیز ډېر دي خو په پښتو او په اردو دواړو ژبو شاعري کوي او زمانه ښه دی د اردو د شاعرۍ یو کتاب میری محبت تیرا فسانه په نوم باندې چاپ شوی هم دی نو دا زما په وراثت هغه ته د شاعرۍ په شکل کې رسېدلی ګډون صاحب ستاسو یو ډېره لویه کارنامه ده چې ستاسو بچنګې چې اسد ګډون هغې په اردو کې کتاب چاپ کړی دی او زه دا اکثر دا خبره کومه چې که د اردو اهل زبان خلک چې کوم دي که هغو د اردو په جدید غزل باندې برید تاوي نو زه ورته هم سینه ټپومه چې ما زما پښتون شاعر ادیب احمد فراز چې دی نو هغه چې په اردو کې هغه شاعري کړې ده نو دا پښتون دی او د پای شاعر دی که په ګوتو موږ شمېرو نو په اول نمبر کې راځي نو دا هم زموږ دپاره ډېره د فخر او ډېره د ویاړ خبره ده زموږ فضل هادي صاحب چې زه ورته د مینې هادي جان ویم دا ګړی په دوبۍ کې ژوند کوي د هغو د طرف هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه ادریس ناتار صاحب چې کوم په دوبۍ کې ژوند کوي نو د هغو د طرف هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه زمونږ د آهنګ د وګړي ملګری امرالله ژوندون صاحب د هغوی د طرف هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه ایون دا چې زمونږ د ټولې جرګې د اړخه تاسو ته سلامونه او ډېر وخت مو ستاسو واخیستو فیض ګډون صاحب زمونږ ملګري په دې انتظار دي چې د فیض ګډون صاحب نه به غزلې اورو غزل نه دا ځکه ما غزلې وویل چې غزلې به ترې اورو او بل سوال دا دی چې که تاسو چېرته په ترنم کې ویلی شئ نو آیا تاسو دغه هڅه کولی شئ که نه شئ کولی خو به هر حال موږ ته به غزل نه بلکې غزلې تاسو په دې د مرکې په پای کې تاسو وایئ او هغې نه پس به بیا تاسو سره رسمي اختتامي خبرې هم کوو تاسو دغه خبرې سره زه مکمل اتفاق لرم چې په اردو کې احمد فراز غوندې شاعر هم تیر دی چې د اردو ادب یو مضبوطه ستن ده او هغه پښتون خو که موږ وګورو نو تیر دور کې د اردو کم د ټولو نه غټ لیکوال تیر دي دا په نثر کې دي که په نظم کې دي نو په هغې کې زیاتره تعداد چې دی دا پښتانه دي او په دې باندې موږ ډېر تحقیق کړی دی زیاتره لیکوال په اردو ژبه کې چې دي چې کوم
بامی عروج ته رسېدلي دي نو هغه پښتانه دي. پښتون د دنیا یو ډېر ټیلنټډ قوم دی، خو که دوی ته چا موقع ورکړي. زما لاړه خم فضل هادي صاحب ته، ادریس ناتار صاحب ته، امرالله ژوندون ته او د آهنګ ادبي جرګې ټولو غړو ته، ټولو ملګرو ته، ټولو شریکوالو ته ډېر پښتانه سلامونه، ډېر احترامات او ستاسو د ټولو زه یو جهان مننه کوم چې تاسو ما ته وخت راکړ او زما خبرې تاسو واورېدې. که ښې وي که بدې وي تاسو واورېدې. که څه کمې بیشي و بخښنه غواړم، ځکه چې د سفر نه راورسېدم او احمد حلیم حکم چې کوونم زه په لاره وم، ځکه ما بس راتلو سره دا خبرې شروع کړې. که دې کې څه کمې تاسو محسوس کړي د هغې به بخښنه غواړم، بل وخت به هغه کمې پوره کړو. او زه ستاسو د ټولو یو جهان مننه کوم. او اوس درته د حکم مطابق یو څو غزلې اورم. دا غزل دی: اوس هم لا خوندونه چې مې خوله کې دي، اوس هم لا خوندونه چې مې خوله کې دي، ځکه خو یادونه یې په زړه کې دي. سترګې نظر دواړه یار په چل یوړه، ایښې یې سنبال په خپل کاله کې دي. سترګې نظر دواړه یار په چل یوړه، ایښې یې سنبال په خپل کاله کې دي. هغه مزې بل منظر کې چرته دي، څومره چې د یار مخ ته کاته کېږي. نن هم پښتني شعور ځلان زمونږ، نن هم پښتني شعور ځلان زمونږ، مستې ولولې په پښتانه کې دي. او دا شعر چې دا رقیبان څومره لیوني ښکاري، دا رقیبان څومره لیوني ښکاري، څه بدل ته وکړي دوی په څه کې دي. دا رقیبان څومره لیوني ښکاري، څه بدل ته وکړي دوی په څه کې دي. شرنګ که د پانځیب که د بنګړیو وي، ټول خوندونه ستا په تله راتله کې دي. اور یې د ښایست لمبه کړي ځوان زړونه، ښکلي که په سمه دي که غره کې دي. او نه مې جانان خپل کړ نه د بل چا شم، نه مې جانان خپل کو نه د بل چا شم، دغه څو غمونه ژوندانه کېږي. او دا آخري شعر چې فیضه تا چې وې توان د بېلتون لرم، فیضه تا چې وې توان د بېلتون لرم، اوښکې د بیا ولې په لیمه کېږي. د احمد حلیم رو په فرمایش دا غزل چې دا ما اولم ډېر ځله اورولی، دا ما په سعودي عرب کې لیکلی و په لاره پښتو کې. بیا په ما کړي یرغلونه ستا یادونه، بیا په ما کړي یرغلونه ستا یادونه، نړوي د زړه برجونه ستا یادونه. یو میدان کې هم ما نه پرېږدي یوازې، یو میدان کې هم ما نه پرېږدي یوازې، څومره کلک پالي پتونه ستا یادونه. چې لښکر یې د غم بلوڅه قدرې وکړي، چې لښکر یې د غم بلوڅه قدرې وکړي، شیرابرن ورته فوجونه ستا یادونه. او د تریخ ژوند په سوراړه کې داسې ښکاري، د تریخ ژوند په سوراړه کې داسې ښکاري، لکه دشت کې سره ګلونه ستا یادونه. د هجران لمبې کړي زړه راله تڼاکې، لګوي پرې مرهمونه ستا یادونه. آخري شعر ده
माखामी की फैस په خپلو اوږو سور کړي رسوي یې ترګدونه ستا یادونه ماخامي کې فیض په خپلو اوږو سور کړي رسوي یې ترګدونه ستا یادونه یو نظم به درته خپل واورم ما تل ژړلي په ویر ویر دي د ځوانۍ غمونه ما تل ژړلي په ویر ویر دي د ځوانۍ غمونه ما تل د اور د سرو لمبو د پاسه ژوند کړی دی د انتظار د اوږدې شپې نه پس همداسې ښکاري لکه سحر بیخي د نه راتلو سوګند کړی دی د انتظار د اوږدې شپې نه پس همداسې ښکاري لکه سحر بیخي د نه راتلو سوګند کړی دی